چې کله مشکل رالی کله هم یو سخت راله نو یا حنان یا منان هغه جهنمی د جهنم څخه یا حنان و منان خلاصیږي ما او تا په دنیا کې له مشکل څخه دی حنان و منان باندې خلاصو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عبدالله بن مسعود فرمایي یو سړی رالی ولی یا رسول الله مسند امام اعظم حدیث نقل کړی دی په جهنم کې مسلمانان هم یي د الله رسول فرمایي و څم موحدین به یې کلمه گو به یې خو ګناهګاره وي ګناه به کړي هغه به د څو وخت دپاره ولاړ سي جهنم لره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام را تیریږي پر جهنم نو په جهنم کې به د یو کونج څه نارې راځي یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان اے رحمت و شفقت والا ذات یا منان اے احسان کول والا ذات جبرائیل امین علیه السلام چې خوش به ونیسي چې ای جهنم وګوره ای غږ وګوره دا څنګه دا خو د کافرانو ځای دی جبرائیل امین علیه السلام به راشي تر عرش لاندې به الله ته پر سجده سي الله به ورته سر راپورته کوي خیر الله پر څه خبر ذات دی خبیر و علیم ذات دی علیم و خبیر ذات دی خیر وای الله داسې پر جهنم را تېرېدم داسې یو چا مې غږ واورېدی د یا حنان یا منان شنو بیا یا الله نو دا څنګه مسلمان دی دا په جهنم کې پروت دی الله فرمایي ورسه مالک ته وای مالک چې هغه د جهنم دا روغه ده خازنه د پر دروازه ولاړه ده جبرائیل امین علیه السلام به ورته دروازه وروټکوي دروازه چې وروټکوي مالک ورته وای خیر وای داسې یو جهنم دی دالته په جهنم کې دی یا حنان یا منان وای دا را پیدا که پیغمبر علیه السلام فرمایي دا مالک فرشته په جهنم کې جهنمیان دی پیژني لکه مور چې خپل اولاد پیژني خو دغه مالک ورپسې وګرځي نشي پیدا کولی بیرته به جبرائیل امین علیه السلام ته وایي ما ته نه رامعلومېږي اور دی نه انسان معلومېږي نه ډبره معلومېږي نه یو اوسپنه معلومېږي ګرد سره ګډ وډ دی بد حال دی د جهنم اور دی جبرائیل امین علیه السلام به راشي بیا به د الله تر عرش لاندې پر سجده سي الله به ورته وایي چې ولې څه دی کوي سړی الله په خبر ذات دی دی به سر راپورته کړي چې الله نه پیدا کېږي چې وګرځېدو الله ورته وفرمایي ورسه مالک ته ووایه د جهنم پلانی کنده پلانی کونج پلانی کډۍ پلانی ځای پلانی هلته پروت دی راشي جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام بیا ورته وایي چې داسې خبره ده مالک پسې را روان سي هله راشي په جهنم کې یوه کنده ده یو کډۍ دی یو کونج دی هلته یو سړی پروت دی لاسونه هم تړلي دي دا غاړه کې هم زنجران دي په پښو کې هم زنجران دي نو مالک چې راشي دی دا تورې وایي یا حنان یا منان مالک چې راشي دی راکش کې چې راکش کې پر ده باندې ماران لړمان بد حالي لکه کله موږ ته یو شی راواخور شي میږان ورباندې چې سره ویښوروو میږان ګرده جنۍ لاسي دلته مالک چې کله و دې سړي ته جټکه ورکړي سره ویښوروي ماران لړمان ټوله جن لیرې سي او بیا چې بله جټکه ورکړي دغه د لاس هتکړیانې دا په پښو کې چې کوم بیړۍ دي دا غاړې ته چې کوم مطلب هغه زنځیر هغه به وشلېږي ارام یې ولې نهر حیوان یو ځای دی په هغه کې بیا ولمبوي هغه د جهنم اثار به ځینې ولاړ سي د الله دربار لرې بیا راولي جبرائیل امین السلام بیا پر سجده سي سر به راپورته کړي بیا به الله د دې سړي څه پوښتنه وکړي وای ما ته په ښایسته صورت نه مې پیدا کړی ول ما تا لره قرآن و درستولی ما تا لره نبي نو درستولی بیا تا ولې غلط کار کوئ پلانی کار دی وای الله زه ډېر ګناهګار یم یا الله ما تا ته ډېر امید درلودی چې تا به زه بخښلی یم ته به ما وبخښې زه په دار عالم ستا دربار لره الله ورته وفرمایي وای پروا نه لري فرشتو تاسو ګواه اوسئ چې دا سړی زه په خپل فضل باندې جنت ته راستوم نو بیا په خپل فضل او احسان به الله دا سړی جنت ته راواستوي چې کله یو سړی د جهنم راخلاص پر تندي به لیکلی چې دا جهنمي راخلاص شو بیا به دا جنتیان وایي او جهنمي هغه دی جهنمي هغه دی و الله ته وژاړي چې الله دا خلک ما د جهنمي په نامه بولي پیغور راکوي الله ورته وفرمایي ورسه نهر حیات په هغه کې یو غوټه ولګوه چې هلته دی غوټه ولګوي په دې اوبو کې چې راپورته سي هغه تندي باندې چې جهنمي لیکلی و هغه به هم ځینې لرې سي بیا به الله پاک جنت ورکړي 25 ورکړي یا حنان یا منان علما فرمایي
دا اسم اعظم دی. په دې کې اسم اعظم چې دی هغه ستا. علما فرمایي اسماء الحسنا خو نه دی خو د الله په نومو کې راځي چې کله مشکل رالی کله هم یو سخت راله نو یا حنان یا منان هغه جهنمی د جهنم څخه یا حنان و منان خلاصیږي. ما تا په دنیا کې له مشکل څخه دی حنان و منان باندې خلاصو. خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې نبی ایمان کوي. الله دې دین رس عقلی اسلام و کلمه رس عقلی. الله پاک دې پر دې ویل اوریدل مشتد عمل کول توفیق راکړي. پر دې تور مرغ طالبان عاجزان ټول عالم انسانیت پر دغه تور الله پاک مرګ ورکړي چې مرو یا امري دا ویلا اله الا الله محمد رسول